जी بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ په سعودي عرب کې چې روژه ماتوله په ریاض کې، نو دغه ټیم مونږ خبر شوی چې زمونږ د پی ټي ایم چې کوم په حیات آباد کې درنه وه په هغې باندې پولیس لاټي چارج وکړو. ډېر د افسوس خبره ده، یو خو د اختر شپه بیا د هغې راغونډېدل حیات آباد څه مطلب پټ ځای نه دی، او په هغه ځای کې لاټي چارج کول، او نن یې دویمه درېیمه ورځ وه، نو که هغوی څه ورانۍ نه دی کړی، څه مطلب غلط حرکت یې نه دی کړی، نو اخر د دې خبرې څه ضرورت پیدا شو سیوا د دې نه چې دا فرقونیت دی، دا تکبر دی چې نن هغه حکومت چې هغه په خپله د درنو پیداوار دی او هغه راځي او هغه چې کوم دی نو په پرامن درنه باندې لاټي چارج کوي، چې عمران په خپله په پېښور کې هم درنه کړې ده، په وزیرستان ټانک کې هم درنه کړې ده، او تر دې پورې چې زه انفارمیشن منسټر مونږ وله فیسلټیز ورکړي، او تر هغې پورې مطلب چې بیا ما ورته لږ مخکې هم لاړ شه، نو دی وایي چې نور مخکې نه ځم، ما ورته که باډره پورې دی چې دی ورسوم، خو هغې نه پس هم چې کوم دی نو هغه بیا وایي چې زه نور نه ځم. او دلته چې کوم دی په اسلام آباد کې 126 ورځې ده چې کوم دی نو درنه ورکړه، په پارلیمنټ ورالو، په ټي وي سټیشن باندې ورالو، تر دې پورې چې د پاکستان زړې قبضه کو، ټول پاکستان کاروبار په منځ کې ودرېدو، د چینا وزیر اعظم او صدر چې کوم دی نو هغه دلته ملاقات له راتلی نه شو، او ایون دې پورې چې هغه دا ووایي چې تاسو سیول نافرمانۍ مونږ اعلان کوو، مونږ به چې کوم دی نو بینونه نه داخلو، مونږ به چې کوم دی د حکومت اډر نه منو، هغې نه باوجود چې کوم دی نو هغه ته چا سوی نه. اخر دا څوک دي چې د عمران غوندې سړی چې هغه دا ټول پاکستان په سر راخیشته، او د هغې ریزلټ کې نن هغه ته مطلب چې پاکستان حکومت میلو شو، دا درنې په چا پې کولې؟ که نن د پرامن درنه مطلب څوک نشي برداشت کولی، دا دومره درنې چې په ده چا کولې، نو دا خبر رښتیا و چې دی تړ امپایر ته مطلب په انتظار و، او دا ټول د تړ امپایر پیداوار و، نو که دا نن هم څه کوي، نو دا هم د تړ امپایر خواهش دی. مونږ ډېر افسوس سره دا خبره کوو چې مطلب په وزیرستان کې دغه عمل شو، او هغلته خلک شهیدان شو، په پرامن درنه باندې دی لاټي چارج وکړو، نو دوی اعلان وکړو چې شهیدانو له پیسې ورکوو او زخمیانو له پیسې ورکوو، نو مونږ وایو چې زه دی کې به عقل راغلی، خو د دې مطلب دا چې کومو خلکو خبره کوله، نو خبره رښتیا شو چې دوی دا پیسې دې دپاره ورکوي چې تاسو په محسن او په علي وزیر باندې چې کوم دی نو دا تاسو مطلب ګویي وکئ چې دوی مطلب ړومبې په چیک پوسټ راغلي دي او دا ورانې دوی کړی دی، لکه دا یو قسم ته مطلب چې ګوانې پې پیش کول. زمونږ په ملک کې ډېر خطرناک ګیم روان دی، مطلب وزیرستان کې چې کوم دی نو آرمي لکه فوج داسې وکړه، نن په پېښور کې چې کوم دی پولیس داسې وکړه، دا مطلب چې ځوانانو ته یو خراب میسج ورکول دی چې هغوی به خپل جذبات او احساسات پرامن طریقې سره مطلب چې سر ته نشي رسولی، او خپلې مطالبې به په پرامن طریقې سر ته نشي رسولی، نو چې ته په چا باندې د امن دروازې بندې کړي، آئیني او قانوني لارې بندې کړي، نو هغه مجبور دی چې هغه بیا غیر آئیني او غیر قانوني لارې ګوري. مونږ نن هم حکومت پاکستان ته وایو، او دا ټیک ته چې پپیټ حکومت دی، خو د ده شاته چې کوم قوت دی هغوی ته هم وایو چې دومره ظلم مه کوئ چې سبا تاسو بیا سنبالولی نه شئ. نن یو وخت شته دی، موقع شته دی، دا ځوانان د دوی مشران د پارلیمنټ ممبران دي، نن هغوی آئین او قانون مني، هغوی وایي چې د آئین او د ریاست مطلب چې د ریاست او د عوام ترمنځ رشته دا د آئین ده، نو چې څوک آئین مني پکار چې د آئین په لار سره خبرې وشي. مونږ د پاکستان مطلب چې د فایدې لپاره خبره کوو، مونږ د پاکستان د ګټې لپاره خبره کوو، مونږ د پاکستان د عوامو په حق کې خبره کوو. زه نیم خبر چې په دې قوتونو سترګې ولې پټې شوي دي، مونږ د دې عمل غندنه کوو، مونږ د دې مذمت کوو، او په کار نه ده چې مطلب داسې کار مطلب چې وشي، په کار دی چې څنګه چې د وزیرستان په لاټي چارج باندې او په ټیرګیس او په ګولو باندې معافي وغوسته، او وی چې جرګه به کوو، په کار دی چې د دې دپاره چې کوم دی نو دوی جرګه وکړي او معافي اعلان وکړي. اخر دا منځ کې څوک دي چې ګینې دغه رنګ سازش کوي؟ دا سازشونه ناکام کول غواړي، او چې هر څوک کوي دا د پاکستان په ګټه نه دي، دا د پاکستان په تاوان دي. مونږ به هم مخه نیسو، او د پاکستان چې کوم خیرخوا خلک دي ټول من پسند قوتونو ته مونږ دا اپیل کوو چې پکای چې د دې خبرې مخه ونیسي. هر چاته د دې خبرې اختیار شته د آئین د لاندې چې پرامن طریقې سره د خپل حقوقو ډیمانډ وکړي، په دې چې څوک هم مطلب د لارې نیسي دا ناجیزه کې یو ظلم کوي. یو ځل بیا د دې اقدام چې کوم دی نو زه مذمت کوم، او د خیبر پښتونخوا پولیس زه
بالکل زه ډېر نږدې نه پېژنم، ډېر مطلع نران خلک دی، خو نن د پي ټي آی د غلطو ارادو په وجه، د غلطو پالیسو په وجه د خیبر پښتونخوا هغه نیکنام پولیس هم چې کوم دی نو بدنام شو. ډاکټرانو کې هم پې دغه رنګ کار وکړو، نن یې مطلع په ځوانانو هم دغه رنګ کار وکړو. زه پولیس ته دا خواست کوم چې ستاسو خپل یو امیج دی، ټیک ته تاسو به حکم منئ، خو هغه حکم چې هغه د آیین د لاندې وي، غیر آییني حکم چې کوم دی نو هغه مناسب نه چې تاسو ومنئ. ډېره مهرباني او خدای مو ښه ده، باد خوشحال لره.